د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې نن سبا په دې موبایلو کې دا قرآنونه وي نو چې کله یو زنانه د حیض په دوران کې دا د موبایل د سکرین چې دا ټچ کولی شي او که نه الجواب قرآن چې کله ته په دې موبایل کې کولاو کې دا خبره یاده ساته دا داسې نه لکه تا چې د دې مصحف یو پاڼه کوړاو کړه داسې نه دي کې ډېر فرق دی په دې موبایل کې چې دا قرآن راځي دا یو پروګرام دی چې کوم مختص خلک یې د هغوی د تخصص هغوی به پوه وي دا یو پروګرام دی دا خو داسې نه چې د قرآن او د مصحف یو پاڼه پکې دننه پرته ده نو جایز دی چې د انسان اودس نه وي او دی د موبایل دا سکرین چې دی دا ټچ کوي کله چې دی د قرآن تلاوت کوي دې کې هېڅ حرج نشته او بیا دا چې په دې کې یعنی دا سکرین چې دی په دې له پاسه بیا بله شیشه ده یعنی دا ډایرکټ سکرین هم نه دی په دې له پاسه یو شیشه لګېدلې ده بیا سکرین دی په هغې کې دننه دا پروګرام دی نو دا داسې ده لکه اوس یو زنانه ده د حیض په دوران کې هغې ته ضرورت راغی د قرآن د تلاوت یا یو سړی دی اودسې مات دی او چاردام پې لازم شوی دی او دی وایي زه د قرآن تلاوت کوم او زه زباني ماته نه یاد ناظره به وایم نو موږ ورته وایو چې بهی لاس نشي وړلی مصحف له ولې بې اودسې خو یو کار کولی شي که ته لاس ته دستاني واچې یا مثال کې په مسواک باندې پاڼې اړې راړې یا په قلم باندې یا په بل څه کپړه باندې نو بیا دا کار څه دی جایز دی دغه شان دغه د سکرین دی په دې موبایل کې چې د قرآن راځي دغه شان د دې مثال دی نو زنانه چې کله د حیض په دوران کې د قرآن تلاوت د موبایل نه کوي نو بلکل هغې له جایز دي چې په دې ګوته باندې د سکرین ټچ کړي دې کې څه حرج نشته ځکه چې د دې دا حکم نه دی کوم حکم چې د هغه پاڼو دی چې هغه په دې مصحف کې